ستر د مسلمانانو دا لازمی دی د نارینه او زنانو ترمنځ. د پیغمبر علیه السلام دو بیبیانې په کور کې ناستې وې او یو نابینا صحابي عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ نظر یې نه لګېده، نیغ را روان دی د پیغمبر علیه السلام سره ملاویږي و یا رسول الله علمني مما علمك الله، قال الله علم درکړی دی ماته څه وښایه څه تپوس یې کو. ناغه خو بیبیانې نه لیدې نو نیغ را روان دی. نو پیغمبر علیه السلام بیبیانو ته فرمیل احتجبا، تاسو حجاب وکړئ، پرده وکړئ، سړی را روان دی. نو بیبیانې ورته وایي چې د الله محبوبه ته د په نظر نه لګي، نو دنه من ستر وکړو، سړی نابینا دی، ستر دنه موکو. نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل افعمیاوان انتما، ولې تاسو مړندې یاست، که غړون دی نو تاسو خوړندې نه، که تاسو نه ویني تاسو خو ولیدو په دې ستر ماتېږي. احتجبا، حجابو کې پاسه. نو پیغمبر علیہ السلام د خپل بیبیانو ستر د نابینا صحابی نه کړی دی. صحابی د هغه درجه دی چې د په وجه پیغمبر علیہ السلام ته الله زهره نه ور کړی دا. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. او بیبیان د هغه درجه بزرگان دي چې الله وت امهات المؤمنین ویل دي، د ټولو مؤمنانو مین دي، انتهایی بزرگان دي. بیبیان هم بزرگان، صحابی هم بزرگ، او پیغمبر علیه السلام د هغوی ترمنځ د ستر حکم کړی دی. اوس وخت کې زمونږ ځوانان ډېر بزرگان دي او که زمونږ بیبیانې بزرگان دي، یو بزرگ نه دي. نو دې وخت کې ستر ډېر پکار دی. بے ستری د زنانو دا عیب دی، دا نقصان دی، گناہ دا. پاکستان کی لومبے دا چا خزر آواتلی و چسرو سره ملاقات کردی دی. مرزا اسکندر دا پاکستان مشر او لومبے دا خزر آواتا او جلسو جلسون قیادت اوکو خطابی اوکو. مولانا غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه با په هر جلسه کې وی چې د مرزا اسکندر خزه دې نه راوځي، دا دې دنه نشي. ارزه بيداوي یو ځل مرزا اسکندر مولانا صاحب سره مخامخ شنو تی مولانا زما د خزه سره ستا څه کار دی چې ته هر جلسه کې وی چې د مرزا اسکندر خزه دې دنه نشي او بار دې راوځي نه. مولانا صاحب ورته فرمایل ویستا خد سره می اس کارم نشته دی، خودانه نه کا چې دا بار روته نو زمون خزه به چلز د کی بیا به د چاپلار دن نکی. اوس چې سوکروتی د سوکې دن نکونی شي. نو مولانا صاحب نظر ډیر لری لګیدو، دور اندیش لری نظر او لګیدو چې نن دا خبر او تر سبب ټوله روزي او بیا به سوک دل نکولی نشي. نو پزنانو باندې الله ستر لازم کړی دی، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى، بار دی روزینا. او پښتانه مشران وای زنانه د پاره یا کور دی او یا ګور دی.